امریکا ته د اسلامي امارت د واکمنۍ د دفاع وزیر ډاډ او اخطار. مولا محمد یعقوب مجاهد وایي موږ د نوموړي هیواد لپاره د افغانستان خاوره د چین یا روسیې پر ضد نه استعمالوو. دا چې نور او د غازی امان الله خان او د خپلواکۍ د 106 کالیزې په اړه یې څه ویلي، بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د طالبانو د دفاع وزیر مولا یعقوب د خپلواکۍ ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویلي موږ د ګاونډیانو په اړه بد نیت نه لرو، خو له دوی هم همدا هیله لرو. څوک دې داسې فکر نه کوي چې د افغانستان خاوره به د امریکا په اشاره د چین یا روسیې پر ضد استعمال شي. هغه د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د خپلواکۍ 106 کالیزې په ویاړ جوړې شوې غونډې ته ویلي موږ له ګاونډیانو او نړۍ سره ښې اړیکې غواړو. هغه زیاته کړې چې نه د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او نه چاته اجازه ورکوي چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي افغانستان په یوه پیړۍ کې 3 ځله اشغال شوی، خو باید بیا اشغال ته زمینه برابر نشي. هغه په ټینګار سره ویلي باید د افغانستان خپلواکي وساتل شي. دا د افغانستان د نر ښځې مشر کشر عام سړي او عالم مسؤلیت دی. د طالبانو د دفاع وزیر ویلي دښمنانو هڅه وکړه چې د مدرسې، مکتب، قام او ژبې په نوم زموږ خلک سره وویشي او تر یوې کچې زموږ وګړي سره وویشل، خو پایله یې ورنه کړه. مولا یعقوب یادونه کړې چې د افغانستان پولې یې خوندي ساتلې دي، خو پر خوست او نورستان ولایتونو یې د پاکستان د بمباریو په اړه څه ونه ویل. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.